बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। خوږو شاګردانو پښتانه سلامونه. نن زمونږ موضوع ده د چاربیتې مطالعه. دا کورس دی پښتو فولکلور دویم سمستر BS پښتو څانګه ملکنډ پوهنتون. خوږو شاګردانو د چاربیتې په مطالعه کې به مونږ دوه موضوعات وایو یا د دې موضوع دوه اړخونه دي. یو دا چې د چاربیتې پیژنګلو ستاسو سره وکړو او د هغې په اهمیت او قدر باندې خبره اتر وشي. دویمه دا چې تاسو وپېژنئ چې چاربیته د فن په لحاظ باندې څومره قسمونه او ډولونه لري او د فکر په لحاظ باندې څومره موضوعات چاربیتې په خپل لمن کې رانغښتي دي. په ولسي شاعرۍ کې چاربیته هم لکه د ټپو یو مشهور صنف سخن دی. دا هم لکه د ټپې یو قدیم صنف دی او څومره په مینه او شوق چې پښتانه ټپې وایي همدغه هومره مینه او شوق چاربیتې سره هم لري. چاربیته اصل کې د پارسۍ د دوو لفظونو مرکب دی، چار او بیت، یعنی څلور بیته. څلور شعرونه چې کله یو ځای ولیکلی شي نو هغې ته رباعي هم وایي. خو رباعي د شاعرۍ ځانګړی صنف دی. د دې چاربیتې لفظي معنا همدغه رباعي جوړیږي، خو اصطلاحي معنا او مطلب یې د ولسي ادب یو صنف دی. د شعرونو یو مخصوص جوړښت چې د مطلع نه پس پکې کم از کم څلور کړی یا بندونه وي. هر بند کې څلور مصري وي. دغه څلور بیتونه او یا څلور کړی یا بندونه چې رایوځای شي نو چاربیته ترېنه جوړه شي. په چاربیته کې کم از کم بندونه څلور وي او په زیاتو هیڅ پابندي نشته، خو په عامو چاربیتو کې تر 100 پورې بندونه ځای کولی شي. دا صحیح ده چې چاربیته ته چاربیته په دې وایي چې چار یعنی څلور بیتونه لري، خو څنګه او په څه ترتیب په دې د پوهېدو نه اول ضروري ده چې د چاربیتې دوه عناصر وپېژندل شي. یو سر یعنی مطلع او دویم کړی یعنی بندونه. د چاربیتې سر یا مطلع. د چاربیتې مطلع ته یعنی د ټیپ شعر ته سر، کسر یا پیرو وایي. دا بالکل د غزل د مطلع غوندې وي. دواړه مصرې خپلو کې هم قافیه وي. دا بالکل ځان ته جدا شعر وي چې د هرې کړۍ یا بند نه پس پابندۍ سره راوړی کیږي او ټولې چاربیتې ته ځمکه جوړوي. لکه د یوې چاربیتې دغه سر یا مطلع وګورئ: بیګا مې دې سیل کړی په بازار د تورو زلفو، زه ګډ لکه بورا شوم په ګلزار د تورو زلفو. د چاربیتې کړی یا بندونه. د چاربیتې نوم د کړی د بیتونو د ترتیب او تعداد په وجه دی، ځکه چې هر کړی څلور بیتونه لري. د کړی د بیتونو ترتیب په مختلف قسم چاربیتو کې مختلف وي، خو د څلورو عدد او شمیره پکې خصوصي اهمیت لري چې په هر قسم چاربیته کې لحاظ کولی شي. لکه هم دغه پورته چاربیته یوه کړی یا بند وګورئ: بیګا مې دې سیل کړی ستا د زلفو په باغچه کې، زه ګډ لکه بورا شوم د انارو په چرچه کې، بیا خښ مې کړه غاښونه په نرۍ زنه سوچه کې، کړو بوی مې د شهۍ د غاړې هار د تورو زلفو، زه ګډ لکه بورا شوم په ګلزار د تورو زلفو. چاربیته اوږد نظم سره مشابهت لري، خو دې ته نظم یا د نظم څه بل قسم نشي ویلی. د دې خپل ملي وزن او ولسي آهنګ دی. د قدامت په لحاظ چاربیته د ټپې نه پس په دویم وار ده. چاربیته ډیره روانۍ او چستۍ سره ویلی کیږي. د چاربیته یوه لویه خوبي دا ده چې د ټپې په شان دا صنف هم په عوامو او خواصو دواړو طبقو کې یو شان مقبول دی. هسې خو د چاربیتې د صحیح تاریخ څه پته نه لګي چې د کله نه په وجود کې راغلی ده، خو دومره ده چې لکه د ټپې دا هم یو ډیر زوړ صنف دی او د پښتو خپل سوچه او اصلي صنف منلی او ګڼلی شي. اندازه دا لګي چې زمونږ د کلاسیک دور سره چاربیته هم ښه معروفه او مشهوره وه، بلکې د اظهار یوه مؤثره ذریعه وه. هغه دور کې شاعرانو د نظم په قسمونو لکه مخمس، مسدس او مصبا کې شعرونه لیکل، خو چاربیته هم ولسي شاعرانو عروج ته رسولې وه. په چاربیته کې هم په هره موضوع او مضمون لیکل شوي دي.
په تاریخي واقعاتو هم ډېرې چاربیتې ویلې شوي دي او د هغې نه دا پته لګي چې د احمدشاه بابا د وختونو سره چاربیته د ولسي شاعرۍ اهم جزو. په چاربیته کې خپل ولسي رنګ او آهنګ دومره زیات وي چې لکه د ټپې شان د ولس جذبات او احساسات یک دم راپاروي او د ټنګ ټکور په سورونو کې خوندي کوي. چاربیته د خپل ساخت او جوړښت له کبله یو ځانګړی آهنګ لري او لکه د ټپې په شان چستوالی او رواني داسې لري چې د مدم سورونو سره سمون نه خوري بلکې د موسیقۍ په اوچت سور او تال ویلی کیږي. د ټپې سره یې دومره تړون دی چې بغیر د ټپې نه چاربیته نیمګړي وي. همدغه وجه ده چې لکه د ټپې په شان زور او اثر هم زیات لري. د چاربیتې لمن ښه پلنه او سینه پراخه ده، ځکه ورکې په هره موضوع ښه په فني بڼه د اعلی معیار شاعري کولی شي. نن سبا د غزل دور دی او د نن زمانې شاعران هم تر غزله محدود شوي دي. په معاصر شاعرانو کې به د شمیر یو څو صاحبان وي چې په چاربیته به یې قلم پورته کړي وي. ګنې دا صنف هم د ولسي شاعرۍ نه په وتو او ورکېدو کې دی. پخوانو شاعرانو د ژوند د هر اړخ تصویر په چاربیته کې پیش کړی دی، که هغه اسلامي واقعیات دي، که تاریخي دي او که یا کلتوري رنګونه دي. دغه رنګ د رومان، عشق او مینې محبت رنګونه هم په چاربیته کې ډیر زیات دي. هغه زمانه لا غزل ځوان نه و، د عشق او محبت د جذباتو او احساساتو زیات تر ترجماني او څرګندونه په چاربیتو کې ښه په آزاد مټ شوې ده. کله چې په جدید دور کې غزل خپل مقام جوړ کو، د محبت رنګونه، نازک خیالي او حسن پرستی د غزل مقصد وګرځېدو، نو د چاربیتې د زوال سفر شروع شو. او دا نن زمانه ده چې نه د چاربیتې لیکلو والا ولسي شاعران شته او نه یې ویلو والا ولسي فنکاران. د موسیقۍ بنډارونه هم صرف سندرو او غزلو پورې رالنډ شول او دغه غزلې او سندرې هم په کمپیوټرو د جدیدي موسیقۍ سره ویلې کېږي او د ولسي ټنګ ټکور میداني او د حجرې مجلسونه ډیر کم شوي دي. همدغه وجه ده چې ولسي شاعري هم ډیره کم اورېدې، لیدې او کتې شي. په چاربیتو کې اکثر شاعرانو خپلې نامې او کسرونه ستایلي دي چې د هغې نه د شاعر او تخلیقکار پته لګي. خو بیا هم د ادب استادان د چاربیتې لپاره رای ورکوي چې دا هم د ولسي ادب یو برخه ده، ځکه چې د چاربیتې رنګ، ډنګ، آهنګ، ساز او انداز، شعرونه او غږونه ټول په ټوله ولسي خوندونه لري. نو که د چاربیتې شاعر معلوم هم وي، بیا هم چاربیته د ولسي ادب پنګه ده. د چاربیتې هم زیاتر په شفاهي توګه انتقال شوی دی. د چاربیتې د فن استادانو چاربیتې په بیل بیل وزن او جدا جدا بهر کې لیکلي دي او دغه رنګ په مختلفو قسمونو کې ویشلي دي. په دې کې کړهبند او زنځیرې دوه مشهور قسمونه دي. د چاربیتې په زړو استادانو کې د ځینو نومونه دا دي: میرا، توکل، نورالدین، قمردین، احمددین طالب، محمدجی، در محمد، صالح محمد او محمد ایوب خان. دغه رنګ عبدالواحد ټیکهدار، عبدالوهاب دستی، علي حیدر جوشي او تاج محمد مومند وغیره د چاربیتې استادان شاعران دي. په چاربیته کې تاریخي واقعات، داستانونه، مذهبي واقعات، د جنگونو تذکرې او د عشق و محبت څرګندونه کولی شي. ځینې چاربیتې معمي وي، د پخوانو شاعرانو ترمنځ به اکثرې پیلبدي مشاعرې کېدلې. یو شاعر به د چاربیتې سر کېښود او نورو به ورپسې وار په وار پیلبدي کړۍ تړلې. دا مشاعرې به د سپرلي په موسم کې چېرته په لوی سادین کې کولی شوې. په یوه لویه دایره کې به کټونه اچولې شوي وو او د تمامې علاقې بلا خلق به ورته چاپېره ناست وو. ډېر زیات خوند به یې و. د چاربیتې مقابله به جاري وه، خو اوس د چاربیتې هغه دوران تیر دی.